نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبروي. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ ګران اوریدونکو. خاکسار احمد زیب سره د خپلو تخنیکي ملګرو یو ځل بیا ستاسو لپاره د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې حاضر یم. خدای دې وکړي چې د ننګرهار ملي راډیو خپرونې مو تر دې وخته خوښې شوې وي. ګران اوریدونکو لکه مخکې مو چې وایي چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. نن مو غوښتل چې تاسو ته د اروپا د لوی وچې نه د سویس هېواد په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او د سویس هېواد په باره کې معلومات اورئ. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. په دغه خپرونه کې تاسو د نړۍ د هېوادونو په باره کې معلومات اورېدلی شئ. د سویس لومړی اساسي قانون په 1840 کې جوړ شوی دی. یونان، د ایټالي او د سپاین او برخم د پرتګال لاتیني ژبې دي چې په لاتیني ژبه باندې دوی خبرې کوي. د دغه مذهبي هېوادګي پخوانی مشر دوهم پاپ جان پالو. د دې ځای خلکو ژبه چې ده عربي ژبه ده او د رنګ نه چې دي سپین هم پکې دي او تور کم پکې دي او اکثریت. د برازیل هېواد د مهمو سیندونو څخه د امازون ستر سیند دی. د واتیکان تاریخ د مسیحي کلیسا او پاپانو له تواریخو سره تړلی دی. د یوروګوای په نامه کې د ختیځ کلمه ذکر راځي چې دا هېواد د یوروګوای سیند څخه صفات کړی. د 18مې پېړۍ په وروستیو کلونو کې د پولین پاچاهي ړنګه شوه او د سپینې روسیې خاوره د روسیې د واکمنانو لاسته ورغله. په 1998 میلادي کال کې د برازیل د فقر کرښه یا د بېوزلۍ کرښه 2 سلنه. د کاناډا هغه برخې چې په جنوب کې د امریکا د متحده ایالاتو سره په ګاونډیتوب کې پرتې دي 4 بېلابېل موسمونه لري. څو پېړۍ مخکې د بیلیز اوسنۍ خاوره ګواتیمالا او د مکسیکو جنوبي سیمې د مایا د سترواکۍ یوه برخه بلل کېده. د کاناډا ځنګلونه دومره پراخه دي چې په نړۍ کې دوهم ځای لري. د دغه لرګیو کلنی تولید او د هغوی پروسس د کاناډا په اقتصاد کې ستر ځای لري. د امریکا متحده ایالاتو د نوم لنډیز په انګلیسي ژبه کې USA. کاناډا د خپل جوړښت په لومړنیو کلونو کې 4 ولایتونه درلودل. زده کړه په بهاما هېواد کې د 6 کلونو او 14 کلونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره وړیا او طبي. په دومینیکا هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 4 کاله ده. په 1932 څخه تر 1945 کې د بولیا او پاراګوای ترمنځ جګړه ونښته. او همداشان د بوسنیا هېواد د غرونو ډېر شنه او ښه د استوګنې وړ دي چې په لوړو څوکو باندې د سیر او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه شوي دي. دغه خپرونه د هرې دوشنبې په ورځ سهار 10 بجې او بیا ځلې د سې شنبې په ورځ د مازدیګر په 4 بجو د ننګرهار ملي راډیو نه اورېدلی شئ.
د سویس هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې CH دی. رسمي نوم یې د سویس او نړیوال نوم یې سویټزرلینډ دی. سویس هېواد په ختیځه نیمهکره، شمالي نیمهکره سویس د اروپا د لوی وچې د لویدیځې برخې په منځنۍ سیمه کې د فرانسې ختیځ ته د ختیځ طلوع بلد د 4 درجو څخه تر 10.5 درجو او د شمالي عرض بلد د 4 درجو څخه تر 8 درجو ترمنځ پروت دی. درنو اردوونکو، سویس هېواد 41,290 کیلومتره مربع پراخوالی لري. د سویس هېواد شمال ته آلمان، جنوب او جنوب ختیځ ته ایټالیا، ختیځ ته اتریش او لویدیځ ته فرانسه هېواد موقعیت لري. په وچه کې د سویس هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 1352 کیلومتره دی او دا هېواد په وچه پورې تړلی دی او د اوبو سره ګډه پوله نه لري. د سویس هېواد د مهمو غرونو څخه د الپ غرونه دي او د لوړو څوکو څخه یې ویستهورن څوکه ده چې 4590 متره جګوالی لري. د سویس هېواد د غټو سیندونو څخه د رین سیند دی چې دغه سیند 1308 کیلومتره اوږد دی چې 290 کیلومتره د سویس په خاوره کې بهیږي. همداشان په دې هېواد کې نور سیندونه هم شته دي چې دغه سیندونه د هېواد په اقتصاد کې ډیر ګټور تمام شوي دي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د سویس هېواد د اقلیم په اړه معلوماتو ته. د سویس هېواد د سمندر له سطح څخه د جګوالي او له اوبو سره د لرېوالي په دوستن سړه او بدلون موندونکې ده. د دغه هېواد د هغو سیمو هوا چې د غرونو په لمنو کې پرتې دي ښه او په زړه پورې ده. په عمومي توګه د سویس هوا وچه ده، خو د دې هېواد د شمالي لویدیځو سیمو هوا سمندري بادونو د لګېدو له امله معتدل او د جنوبي سیمو هوا مدیترانې ده. د سویس هېواد ژمی سوړ او په وریځو پټ او واورین او باراني دی، په داسې حال کې چې دوبی په ځینو ځایونو کې لږ سوړ او په ځینو ځایونو کې تود وي. دا هم په وریځو پټ او لوند وي چې کله ناکله ناڅاپي ډیر درانه اورښتونه هم پکې کیږي. سویس د اروپا له کوچنیو هېوادونو څخه دی. دغه هېواد ټولو خواو ته وچه پورې تړلی دی او له اوبو سره کومه ګډه پوله نه لري. سویس د طبیعي جوړښت له پلوه په 3 برخو ویشل شوی دی. لومړی د فرانسې پولو ته نږدې ځمکې او شمال لویدیځو سیمې چې د ژورا غرونه په دې برخه کې راځي. د فرانسې او سویس په ګډو پولو باندې د ژورا غرونه پراته دي. د همدغه غرونو د لوړو څوکو له امله ځینې کسان سویس ته د زرو غرونو هېواد هم وایي. دوهم د میتالان سیمه ده چې دا د ژورا او د الپ د غرونو په منځ کې پرته ده. او دریم د الپ سیمه چې د سویس 50% خاوره یې نیولې ده او د دې هېواد د لویدیځ څخه ختیځ لور ته پرته ده. د سویس هېواد غرونه په ګڼو ځنګلونو باندې پوښلي دي، خو دغه شنه ځنګلونه د ګاونډۍ هېوادونو د صنعتي دودونو تیزابي اورښتونو له امله د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په سویس کې د ولاړو اوبو ډېر ډنډونه شته دي چې تر ټولو غټې کنستانز دی چې د سویس په شمال ختیځ کې د سویس او آلمان او اتریش په ګډه او په جنوب کې د سویس او ایټالیا په منځ کې 210 کیلومتره مساحت لري. له آلمان سره د سویس د شمالي پولو په ځینو برخو باندې د رین سیند بهیږي. همدغه سیند د اتریش په پولو باندې هم بهیږي. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د سویس تر ټولو ټیټه سیمه د میګوري ډنډ دی چې 195 متره او تر ټولو جګه سیمه یې پانتاز ده چې دا 4640 متره جګوالی لري. د سویس هېواد پایتخت د برن ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 180 نفر، په 1 میل مربع کې 409 نفر، په ښارونو کې 80% او په کلیوالو سیمو کې 33% اوسیدونکي ژوند کوي. د جنسیت تناسب په ټول نفوس کې 0.19 نر او ښځه چې دا په 2000 کال کې شو. په 1000 کسانو کې زیږېدنه 9.3 نفر، په 1000 کسانو کې مړینه 8.44 نفر. د نفوسو د زیاتوالي کلنۍ وده 0.55%. په 1000 زیږېدلو ماشومانو کې د مړینې اندازه 4.3 ماشومان چې له دې جملې څخه 4.9 هلکان او 3.9 انجونې دي. د ژوند تمه په منځنۍ توګه په سویس هېواد کې 8.1 کاله ده، په نارینه‌و کې 2.15 کاله او په ښځو کې 3.23 کاله ده. په سویس هېواد کې یوه ښځه په ټول عمر کې 1.24 ماشومان زیږوي. د سویس هېواد اوسیدونکو نژاد سپین دی. دین او مذهب مسیحي دی. د رومن کاتولیک، پروتستانست، ارتودکس، اسلام، یهود او بې عقیدې خلک هم په دې هېواد کې ژوند کوي. د سویس هېواد اوسیدونکي په الماني ژبه خبرې کوي چې الماني رسمي ژبه ده. د دې ترڅنګ په فرانسوي، ایټالوي او په ځینو سیمو کې خلک په رسمي ژبو خبرې کوي. د سویس هېواد اوسیدونکو لیکدود په لاتیني ژبه دی. سویس اداري ویش له پلوه په 26 ولایتونو باندې ویشل شوی دی. راځو د خپرونې په دې برخه کې د سویس هېواد د حکومت په اړه معلومات وکړو.
د نړۍ د هیوادونو خپرونه. په دغه خپرونه کې تاسو د نړۍ د هیوادونو په باره کې معلومات اوریدلی شئ. د سویس لومړی اساسي قانون په 1840 کې جوړ شوی دی. د دغې مذهبي هیوادګي پخوانی مشر دوهم پاپ جان پالو. څو پیړۍ مخکې د بیولیس اوسنۍ خاوره ګواتیمالا او د مکسیکو جنوبي سیمې د مایا د سترواکۍ یوه برخه بلل کېده. د کاناډا ځنګلونه دومره پراخه دي چې په نړۍ کې دوهم ځای لري. د دغه لرګیو کلنی تولید او د هغوی پروسس د کاناډا په اقتصاد کې ستر ځای لري. د امریکا متحده ایالاتو د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې US دی. په 1942 څخه تر 1945 کې د بولیا او پاراګوای ترمنځ جګړه ونښته. او همداشان د بوسنیا هېواد د غرونو ډېر شنه او ښه د استوګنې وړ دي چې په لوړو څوکو باندې د سیر د تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي. دغه خپرونه د هرې دوشنبې په ورځ سهار 10 بجې او بیا ځلې د سې شنبې په ورځ د مازدیګر په 4 بجو د ننګرهار ملي راډیو نه اورېدلی شئ. د سویس یا سویټزرلینډ حکومت فدرالي دی. د سویس لومړی اساسي قانون په 1840 کې جوړ شوی دی. په دې قانون باندې بدلونونه د 1998 د سپتمبر په 13 د دې هیواد د فدرالي پارلمان لخوا تصویب شول. د کال 1999 د اپریل په 8 نیټه په دې قانون کې نور بدلونونه راغلل او دغه اصلاح شوی قانون د 2000 کال د جنوري په لومړۍ نیټه نافذ شو. په سویس هیواد کې جمهور رئیس د اجرایي قوې دنده هم په غاړه لري. د سویس جمهور رئیس او د جمهور رئیس مرستیالان د دې هیواد د فدرالي پارلمان لخوا د پارلمان د غړو له منځ څخه د یو کال لپاره ټاکل کیږي. د سویس هیواد فدرالي شورا یا د وزیرانو کابینه هم د دې هیواد د فدرالي پارلمان لخوا د جمهور رئیس په شان خو د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. د سویس هیواد پارلمان 2 جرګې لري. لومړی دولتي شورا چې دا 40 غړي لري او بله ملي شورا ده چې دا 200 غړي لري. د سویس هیواد د دواړو جرګو غړي د خلکو په خوښه د نفوسو په تناسب د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. په سویس هیواد کې د رای ورکولو سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د سویس حقوقي نظام په مدني قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې قاضیان د 4 کالو لپاره د دې هیواد د فدرالي پارلمان لخوا ټاکل کیږي. د سویس هیواد د خپلواکۍ ورځ 1291 د اګست لومړی د سویس د کنفدراسیون د جوړولو ورځ وه. ملي رخصتي د اګست لومړی 1291 کال دی. همداشان دا هیواد د دې ترڅنګ په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري. د سویس هیواد ملي بیرغ شکل مربع دی او د بیرغ رنګ یې سور دی. د سویس د ملي بیرغ په منځنۍ برخه کې یو غټ صلیب دی چې سپین رنګ لري. د بیرغ په منځ کې موقعیت لري. راځو د خپرونې په دې برخه کې د سویس یا سویټزرلینډ د اقتصاد په اړه معلومات وتام. سویس د آزاد مارکیټ ډیر پرمختللی او ماډرن اقتصاد لري. د دې هیواد اقتصادي ثبات په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. په سویس کې وزګارتیا ډیره لږ ده او چویم تقریبا 3% ده. سویس نږدې 3.1 میلیونه کارګر چې د کار قوت لري په کار بوخت دي چې ډیرو کارګرانو لوړې او مسلکي زده کړې کړې دي. له هغه ځایه چې سویس یو غرنی هیواد دی د کرنې سکتور یې خورا ډیر وړوکی دی خو حاصلات د دې هیواد کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. همداراز سویس هیواد د قانونو له پلوه هم یو بېوزله هیواد دی خو له دې سره یو صنعتي هیواد دی چې 40% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. سویس اوس یو داسې پرمختللی اقتصاد لري چې د خلکو سړي سرکلنی عاید د ګاونډیو اروپایي هیوادونو له عاید سره سیالي کولی شي. د سویس دولت او خصوصي سکتور دواړه هڅه کوي چې د اروپایي اتحادیې له نورو هیوادونو سره یوځای او د اروپایي تولیداتو رقابتي دریځ اوچت وساتي او تولیداتو ته په ټوله نړۍ کې نوي بازارونه ومومي. سویس هیواد اوس هم د پخوا په شان د بهرنیو پانګوالو لپاره د کار او سوداګرۍ لپاره په زړه پورې ځای دی. په دې هیواد کې د بهرنیانو د کار لپاره اداري او حقوقي اسانتیاوې ډېرې زیاتې دي. په بانکونو کې محرومیت شته او د ملي پیسو د ارزښت ساتنې لپاره د اوږدې مودې پلانونه جوړ کړي دي. درنو اردوونکو راځو د خپرونې په دغې برخه کې د سویس هیواد د کرنې په باره کې معلومات وکړو. د
د سویس 11% مځکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 9% خاوره شنو مځکو او څړځایونو، 10.6% ځنګلونو او پاتې 28 غرونو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالي سیمو نیولې ده. سملاسه د دې هېواد 250 کیلومتره مربع مځکه د کرنې وړ ده. د سویس 4.6% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د دې هېواد 1% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، تنباکو، غنم، وربشې، کچالو، میوې، سابه، لبنیات، غوښه او هګۍ د سویس د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کیږي. د سویس هېواد د ځنګلونو څخه هر کال په منځنۍ توګه 4.5 میلیونه متره مکعبه لرګي لاسته راځي، خو د دې هېواد دولت هڅه کوي چې د وهل شوو ځنګلونو په ځای نوي بزغلي وکړي او هېواد د پخوا په شان زرغون وساتي. سویس هېواد د خپل ښکلي غرنیز جوړښت له امله په ټوله نړۍ کې وتلی نوم لري. د دې هېواد طبیعي شنه ځنګلونه او په اوبو ډک سیندونه، شنې درې، تاریخي ودانۍ او د ملګرو ملتونو ځینې دفترونه، هوټلونه او د میلمنو د هوساینې وسایل، پارکونه، تفریحي ځایونه او نور هغه لاملونه دي چې هر کال په لسګونه زره سیلانیان سویس ته ورځي او د سویس د ښکلو ځایونو نندارې کوي چې د سیلانیانو لګښتونه د سویس د غیر خالص کورني تولید په جوړښت کې غټه ونډه لري. په سویس کې د سیلانیانو لپاره د خدماتو ارزښت دومره زیات دی چې د دې هېواد هوټلونو او میلمنو د هرکلي د پرسونل د ښوونې او روزنې لپاره ان په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کړې ورکول کیږي. برېښنایي ماشینونه، برېښنایي سامان، فلزي شیان، کیمیاوي مواد، خوراکي مواد، مالګه، لبنیات، چاکلیټ، سپکې وسلې، دارو درمل، استخلاقي شیان د سویس هېواد د صادراتو څخه شمیرل کیږي چې غټ تجارتي شریکان یې آلمان، امریکا متحده ایالات، ایټالیا، فرانسه، انګلستان او اتریش هېواد دی. د وارداتو څخه یې راز ماشینونه، فابریکې، نقلي وسایط، پرزې، برېښنایي سامان، د ډبرو سکاره، تیل، نفتي محصولات، اومه، صنعتي مواد، کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، غلې، دانې او داسې نور چې غټ تجارتي شریکان یې آلمان، فرانسه، ایټالیا، امریکا متحده ایالات، اتریش، انګلستان، روسیه او هالند هېوادونه دي. د پیسو واحد یې سویسي فرانک دی. سویس هېواد بهرني پورونه نه لري او بهرنۍ مرستې 1.1 میلیون ډالر و چې دا په 1995 کال کې شوي. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0041 دی. د سویس هېواد د 10 کلنۍ څخه پورته 100% خلکو یې زده کړه کړې ده او په زده کړه باندې پوهیږي. په سویس هېواد کې د 2 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره زده کړه وړیا او جبري ده. باید هر څوک زده کړه وکړي. د سویس هېواد د عسکري خدمت سن 20 کلن دی او 2 ډوله عسکري پوځ لري، ځمکنی پوځ او هوایي پوځ. داسې چې مست پټول لار یما دا چې بې نشې خمار یما روح مې پکې خدای ګو خوبولی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی داسې چې مست پټول لار یما دا چې بې نشې خمار یما روح مې پکې خدای ګو خوبولی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی. ځان له خوند لري، شور لري، مستی لري او ژوند لري. سم پر چا د مینې رنګ شیندلی دی، سم پر چا د مینې رنګ شیندلی دی. داسې
داسې چې مست مست په ټوله لار یما دا چې بې نشې خمار خمار یما روح مې پکې خدای ګو خوبولی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی ښکلی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی یاد کر دی یخی هواګانی دی یاد ما جبینو اداګانی دی یو بل پسرو ګلو وشتلې دی یو بل پسرو ګلو وشتلې دی داسې چې مست مست په ټوله لار یما دا چې بې نشې خمار خمار یما روح مې پکې خدای ګو خوبولی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی ښکلی دی ماته له جنته کابل ښکلی دی چې داسې مست زندګي لري دا لکه ګلاب چې تازګي لري ما په خپلو وینو لمبولی دی. ګرانو اورېدونکو دا وه زموږ د دې ونې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه چې تاسو د ننګرهار ملي راډیو څخه واورېده. په دې تمه چې دا خپرونه مو خوښه شوې وي تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او راسره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. ماتل جنتا کابل ښکلی دی ښکلی دی ماتل جنتا کابل ښکلی دی.